الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا بدي مبارك سيرت كده زمانگا سلی رشتم درس ده یا سلی رشتم بیان ده او دیجی کی واقعا د ملګرو د جذبې د پاره هغه دا چې د امام بخاری رحمه الله یو شاګردو فربری رحمه الله چې هغه د امام بخاری نه د حدیثو د علم را نقل کړي. نو دې راځي چې یو پیر امام بخاری رحم الله هغه ته حدیثونه اورول او حدیثونه وتخونو دې سه محسوسه کړ چې دې تنگ شو، وخت ډیر زیات تیر شو. نو به وته دا خبره وکړه وی تنگیږه ما دنیا والا په دنیا کې لګیا دي او مزدوریان والا مزدوری کې لګیا دي، پالتو مجلسونو والا په پالتو مجلسونو کې لګیا دي، او ته د رسول صلی الله علیه وسلم سره او داغه د ملګرو سره ناشي. دې سره داغه جذبه خډېره شو. نو د سیرت بیانول د دې سیدی لکه مونږ چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناسیو او داغه د ملګرو سره ناسیو، نو خو شوق او ذوق سره د درسونه د بیانونه اوري او د دینه عبرتونه او فائدې اخلي. اخرنی درس کې موږ دا خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم بیعت کو د صحابه کرامو سره بیعت العقبه، یو اولنی او بل دویم. په اولنی بیعت کې 12 کسان راغلي د مدینې نه او د 12 کالو د نبوت. په 14 کال کې بیا څه کسان رالو سره د پاسه او یا چې دا غوي سره دوه خزم وي او غوي د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو. او عبد الله عباس رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم هغه دا غوي سره خبره وکړه چې تاسو خو زما درواره بوزي او د دم د غیراده ده، خو د دبه خیال ساتي، د دبه دفاع کوي. نو کعب رضی الله عنه هغه په غټیم کې دا خبره وکړه چې قد سمعنا ما قلت، موږ خبره ووري د کوم چې تا وکړه یا رسول الله استغفر خبره کوه او د ځان د پاره او د رب د پاره چې د سخو خیغه زموږ نه واخ. بیا بیعت شو په دې باندې چې د رسول سم خبره به منی په راحت کې او په سخت کې، بلدا چې خرچه وکي په غریبۍ کې او په مالدارۍ کې، او دریمه خبره د خکار امر وکي د بد کار نه منع کوي، سلورمه خبره د الله مبارک او په حق کې بل چانه نه یریږي، پنځمه خبره ده که رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته لاړو نو تاسو به دې خیال ساتي لکه څنګه چې د خپل بچو د خپل بیبیانو د خپل کور والو خیال ساتي. بیا پاغي کې موږ دا خبره ذکر کړې و چې عباس ابن عباده را پاسید او دایوي ملګرو ته تاسو په تشتی چې دې سړي سره تاسو په بیعت کوي، تاسو له سره بیعت کوي، انکم تبایعونه علی حرب الاحمر والاسود، تاسو له دې سره ګوره بیعت په دې کوي چې تاسو به د سور او د سپین او د تور د هر یو سره جنگيږي، او تاسو به د عرب او د عجم سره جنگونه راځي.
پتا سو باندې با مصیبتونه راځي دا مالونه د بالکل ختمې دیم شي نو ګورې دې خبرې ته سوچ وکړئ که نشي کولای نو د اوس نه ووایي دا وړه خبره خو چې کله بیعت وکړي او بیا شاته کېږي نو هغه زموږ دپاره د شرم خبره نو هغو دا ووایي چې موږ ته ښه پته ده په دې خبر یو یا رسول الله موږ خو به کوو دغه څه کم چې ته وې خو الله به څه راکړي رسول صلی الله علیه وسلم جنت به درکړي وی بس لاس را مخکې په دې کې بیا اسعد بن زراره رضی الله عنه پاسېدو چې دا په دې اویا کسانو کې کشف او دی وی چې رویدن یا اهل یثرب وی صبر وکړه مدینې والو موږ چې دا دومره سخته تیره کړې ده او په دې اوښانو راغلي وو نو د دې ګوره دا مطلب دی چې تاسو به د ټول عرب مقابلې ته ودرېږئ او د زورور او د کمزوري مقابلې ته او داسې وخت په کې راتلی شي چې زموږ مشران زموږ خلاف شي او په جنګ کې هغوی زموږ خلاف ولاړ نو د هغوی سره به هم جنګېږي دې خبرو ته ګوره ښه سوچ وکړي نو که کولی شي صحیح ده که نشي کولی بیا د الله په مخ کې څه عذر نشته کله چې اسعد بن زراره دا خبر وکړه نو هغوی یا اسعد ای اسعد امط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعه فالله دې زموږ قسمی چې دا بیعت موږ نه پرېږدو او کله چې اسعد ته پته ولګېده چې د قوم تیار دی او مدینې ولا هرې قربانۍ ته تیار دي نو بیا اولنې بیعت چې چا کړه اولنې لاس چې را مخکې کړه نو هغه اسعد رضی الله عنه او سبحان الله دا په دې ټولو کې کشر وګورئ دې ته وایي د ځوانانو تاریخ او دې ته وایي د ځوانانو کارنامې او دا هغه ځوانان دي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت کوي دا هغه ځوانان دي چې دوی د امت لپاره ژوند تېرو د ځان لپاره نه او زه دا خبر اکثر کوم او ما کړم د یو څو درسونو کې د ځان لپاره ژوند تېرول د زناور هم تېروي ګډه بیزه چرګه چرګوړې او چنچڼه او کوتره او سپې او اس چې څه دي وي ځان دپاره ژوند تېروي دوی سره غم د خېټې او غم بیا د خوراکي غم د شهوت پوره کولو نو که ستا هم دغه طریقې چې د سحر نه د ماښامه پورې د بچو سوچ کې او د خېټې سوچ د سره او د کوري نو تا کې څه کمال نشته ځان دپاره ژوند تېروی که نه خو انسان هغه انسان دی او ځوان هغه ځوان دی چې هغه د نورو خلکو دپاره ژوند تېروي هغه د امت دپاره ژوند تېروي هغه د مسلمانانو دپاره ژوند تېروي هغه دغه سوچونو کې پروت دي دا خو واړه سوچونه خېټه ساتل او خوراک او شهوت دا وړې وړې خبرې نو په وړو خبرو کې واړه خلک نښتي او غټو خلکو غټې خبرې اسعد رضی الله عنه وړوکی دی ورپاسې دوی ګوره تاسو ته دا پته شته چې تاسو په څه باندې بیعت کوئ دا ټول دې دپاره چې سبا له به دوی څه ونه وایي ګوره او د دې سړي نه ګوره سبا له واپس کېدی نه شي چې واپس کېږي هغه به زموږ شرم او بېعزتي عام چې کله پوخام و اوس هم شتي اگر که اوس د نن سبا د دور سره دا خبرې لږې ورکې شوي خو چې چا به دا ووایي چې پلانې زموږ په ذمه دی او زموږ ګاونډي دی او زموږ په حفظ او امان کې دی نو پوره قبیله او خاندان او قوم به په دې سړي باندې خپل سرونه قربانوي دا د عزت مسله ده دا د شرف مسله ده که هر څه د سړي دپاره قرباني یا به قرباني ځکه چې دوی ویلي یو پیر چې دا سړی داسې لکه موږ کې نو چې بیا د سړی پیغمبري بیا چې د سړی پیغمبري نو د ده دپاره خو به هر څه خاورې کې او هغوی وکړم دقه شان رسول صاحب خو ته دا ویلي که نه څنګه چې تاسو د خپل کور حفاظت کوئ د بچو دیشه به زما کوئ نه د بچو هغوی دومره حفاظت نه وکړه څومره چې د رسول سلام کوو د ښځې بچي کورونه دا هر څه هغوی قربان کړي خو
خدای نه منله چې پر رسول صلی الله علیه وسلم دی مصیبت راشي. رسول صلی الله علیه وسلم هغه سره هغه شان کړی. یو حدیث کې درجه رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ سره خکړی موږ سره هغه نه ډیر کړی. صرف یو کس ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د خو جواب موږ نه ورکړی. د خډیر زیات دي. هغه ان شاء الله کله چې موږ د هجرت او واقعي بیانونو باغی کې وته سنه چې هغه د رسول سره کړیو هغه به واوري. یعنی چې خلکو په پړق دیول اسنه خيږي. انصار او قربانیان ورکړي دي رسول صلی الله علیه وسلم د ډیر محبت کړي. تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هجرت نه زمون په انصارو کې یو کس دا خبره کړې و چې ټول دنیا په یو طرف روان شي انصار په بل طرف روان شي زفاق لازم وکم چې انصار شي. او را به شي ان شاء الله غزوه حنین فتح مکه نه بعد کله جون را کوزه چې وخت په کې لګي رسول صلی الله علیه وسلم چې بیا کړه غنیمتونه تقسیمول نو مکی والے ډیر څور کول تر دې چې یو کس ته سلو خان ور کول په دې چې د دوی د زړه په اسلام باندې خه مضبوط شي نیوی مسلمانان شي. نو چا به دا خبرو کړ رسول خپل خلکو لور کوي. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ورسیده ټول را جمع کړو مدینه والا وی تاسو دا خبره کړې تاسو غریبانان نه وي الله زما دل سمالدار کړی تاسو گمراه نه وي الله زما دل تاسو له هدایت ترکو تاسو ټول جدا جدا وي الله زما دل سه یو کړی زما دل سه الله تاسو له عزت ترکو هغه جړل او دغه به وی الله او الله رسول خپو وي جواب نه رسول صلی الله علیه وسلم تاسو جواب کولای شو کوی نه تاسو ماته دې سم ویلې شو چې یا رسول الله دا خو سید خو ته د مکې نه ستا قوم را شړلې وي هیڅوک د سره نو موږ د لزې در کړو یا رسول الله ته غریب وېست سره نو موږ د لزې در کړو یا رسول الله ټول دنیا ته پرې خو دی وي موږ د خپل سرونه قربان کړو تاسو دې ویلې شو خو وې نه او جړاګانې خډېری شو به وته دوی وی خلق سره ضروری سپین ضروری او خان بوزي ګډي بيزي بوزي تاسو د ځان سره پیغمبر بوزي واپس کورونو ته په دې نه راځي دا و جړاګانې خډېری شو یا رسول الله موږ راځي د قم پکار مکی ولا لاړو سره د خوانو سره د غنیمتونو مدینه ولا لاړو سره د رسول صلی الله علیه وسلم دا غي انسانان دي ابتدای د دې ځینې شوی دا اول څوک کسان راغلیو شپږ بیا دولس بیا سره پاسو یو کسان رالو ورو د مسلمانانو یو غټ جماعت تیار شو د بیعت شو زنانو بیعتو کمی چې دوه راغلي وي خدای بیعت کې موږ داوی چې هغه به لاس نه میلاو د رسول سره دغه بیعت صرف په جبه باندې کله چې بیعت پوره شو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دولس کسان زما په کار دي چې هغه په خپل قومونو باندې مشران شي ځکه چې کوم خبره باندې تاسو ما سره بیعت کوي نو چې دا دولس کسان ذمہواری والی چې موږ په خپل قوم باندې د ذمہواری سر ته رسو دولس کسان زموږ په کار دي نو په دغه ټیم کې دولس کسان ملو شو نه کسان د خزرج د خاندان نو قوم نو او درې کسان د اوس نو کم چې په خزرج باندې مشران شو اسعد ابن زراره د ځوان د کشرون په قوم باندې مشر شو رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله بیغمش زپو شو زما قوم پوښ دغه کارونه به زه کوم منګه ځوانانو ته معمولی ذمہواری نشو ورکول یریږي بجده بسکه ماشوم دې غریب وي چې ګوره سبا کړي ماشوم چې ګوره سلويختو کال عمرې د ذمہواری واغسه دا انسان د متو ستیر شي درس کې ویلم چې د کور ته څوک راغله مصعب رضی الله عنه د علمو به چې کله د وفات شو د قوم ولرلو یا رسول الله اته چې موږ مشرکړه وغه مړ شو رسول سمته اسعد چې چا مشر زده غوي مشر
زدا غبر زي ايش وجهتي انسان. دویم سعد بن الربيع رضي الله عنه. دریم عبد الله بن رواحه. ان شاء الله سیرت تفصیلی روان دي. عبد الله بن رواحه بم ډیر ناشنا سیرت. رافع بن مالك رضي الله عنه. بنزم البراء. شبقم عبد الله بن عمرو او وم عباده بن الصامت رضي الله عنه او اتم سعد بن عباده او نهم المنذر بن عمرو. دنه کسان د خزرج په قوم کې مشران شو. درې کسان اسید بن حضير. اسید بن حضير نوم تاسو ورته سعد رن سره چې یو ځل مسلمان شو دا اسید بن حضير. او دویم سعد بن خيثمه او دریم رفاعه ابن عبد المنذر. دی دولسو کسانو سره رسول صلی الله علیه وسلم بیا بیعت کو. د دوی بیعت بیا جداو. رسول صلی الله علیه وسلم په دې بیعت کو چې تاسو د خپل قومونو مشرتیا او ذمہواری باخلی او زه د ټول مسلمانانو مشر دا غوی طرف نه کافل یم. دغه خبرې کې دي چې د دې پته ولګي چې مسلمانانو خو د شپې لګیا دي. دا خبره ما مخکې ذکر کړنو بیا مې ذکر نه کړ چې د شپې وخو دوی پټ د رسول سره ملاو شي په ګمځي کې په مینا کې د حج په موقع باندې. اواز راغی چې اے خیمو والو وګوري محمد صلی الله علیه وسلم او دا غسر چې کوم صحابیان دي صحابي باغ چته چې دین به پرې خو قد اجتمعوا على حربكم. استاسو د جنگ د پاره را جمع شوي ټول. رسول صلی الله علیه وسلم کو هذا ازب العقبه در دیزی شیطان دی او به وی اې د الله دشمنه په الله مې قسم ایت ته بزو پاری غشه. به رسول صلی الله علیه وسلم تاسو زر زر زی خپل کورونت. عباس بن عباده پاسید وی والذي بعثك بالحق. کم رب چې ترا لګلې پاغه مې قسمی یا رسول الله کستاسو اجازه تی سوال و د مینا دي چې په وینو باندې وبېو. د څومره خیمه چې د مینا دلته لګېدلې ګنده بل طرف سبا واړو. د جذبه د ابتدا نه ده. سبحان الله. یا رسول الله ته اجازه ترک د ته ګورو کار ته ګوره او د خیمو ولا بسو کې کسته اجازه تی سحر لته ګور په دې مینا کې به ویني دی وي. رسول صلی الله علیه وسلم لم نؤمر بذلك. الله متدل نه دی ویلي. توضیح په زینو ته سحر به ګورو ټول لاړو واپس په خیمو ته ودشو. چې سحر شونو دغه خبره خو رسیدلې و قریش مشرانو ته. نو ته پته و کچرته د دې بیعت شوی نو دا خو بیا نقصان دی. نو دا مشران رالو مدینه والا بس په مینا کې وی مدینه والو مونږ ته دا خبره رسیدلې دي چې تاسو زمونږ د سړی وباس او د سره بیعتونه کړی دي چې جنگ وکړو. خبر شي و مونږ نو رکدي سم کړی د مو خوستا ډېر قدر او احترام کوو او موږ هر چا سره جنگ ته تیاری هو. تاسو سره موږ جنگ کول نه خوخو. تاسو موږ پیژنې موږ تاسو پیژنې. نو الته د مشرکان کوم چې د مدینې نه راغلي د مشران هغه ته خو دې بیعت څه پته نه هغه پاسې قسمونه ته ګورو تاسو به ګړوډو سره شي. موږ ما خلک نه موږ بدل شي نه موږ چا سره بیعتونه کړی. تاسو وایي د ځان خبرم جوړ کړ. موږ په قسم خو په الله باندې د قسمونه وکړو چې موږ د شي نشو کولای نم کړی. په هغه ټیم کې د سر عبد الله بن ابي بن سلول مو او دیم په مشرانو کې هغه بل شي مکه د مشرکان رالو عبد الله تاوري هغه یو په ګډ وډو سره شوی کنه زه اورم چا ویلی چې موږ بیعت کړو ستې موږ بیعت کړو. نو مسلمانانو یو بل ته وکړو او اشاره کړې یو بل ته چې غلی شي. اوس خبره دې سره چې ختم شو. اوس د مکی مشرانو خو د مدینه مشرانو ته دې شنی شو ویل تاسو درو جنې دې نه بل ځاخه جوړی
یسیری تاسو قسمونه خوري او دومره مضبوطی په خپل خبره نو موږ ته بچا غلط خبر را کړی حج ختم شو او واپس را روان شو مکی والا مکیت او بس یقیني وو چې دا خبره سوا دروغ و خو چرالو بیا ته پوښتنه شروع کړي چې دا خبره معلومات یې سی کوي وره نو خبره چې دوی معلومه کړنو یقیني و ته پته ولګي چې بیعت شوی و په شپه خو حجیان خو کورونو ته واپس شي اوس بس کو بس کسانی چې تیار کړو او هر ځکه چې مدینه ولته سره ټینګ کړو نو وې دروي دوی سره زمون کار دي ناغه ټول تیزوت کوم چې بیعت کړو صرف دوه کسان پکې پاتې شو سعد بن عباده او منذر بن عمرو رضی الله عنهما دوی لګ سورلې تیز نه دوی شاته پاتې شو منذر زور ولګو او د مکی ورنه وته حکم چې شاته پاتې شو او سعد بن عباده رضی الله وینه سعد ونیو لا سونه ولا وتړل یسټ پورې او راوستو مکیت او د ویختونه راخکو د بزمکه باندې مکیت رانه ویست ټول ته وی دا یو بګیدا دی چې دوی بیعتونه کول زمون خلاف چې جنگ وکاو نو پدې کې مطعم ابن عدي راغی او حارث ابن حرب هغه تاسو سړی ولې او ددا چل کړه الته د مطعم ابن عدي او د خلکو سره ښه تعلقات خصوصا د تجارت لار ده پاغوي باندې په سعد دلیو خصوصا د دې دوه قافلې چې به کله راتلې په مدینه باندې نه د غیز موري باغسته سعد ابن عباده چې تاسو دې قافلو ته څوک سني شوی د زمازي موري ده نو بس مطعم په خبره باندې دغه شوی د زمانه لپاره پرې دی او خو په قریش کې په مکه کې مشر سره او سید ستاره لپاره به پرې خودونه دی نه پرې دی ګور په هغه وخت کې مته ستاسو خبره د سیرت په درسونو په دی اوله کې کړي و چې په دې مشرکانو کې خصيفات وو یو خصيفت په کې دا چې چا به سره خو کړو نه خبر نه يرول هغه په دشمنی کې عین موقع باندې یاد ساتل او نن سبا مسلمانان ځان به وسړي له خاوري کې چې سره معمولی ورای شي مړی ته دغه کار ته دی وره سو کو ته نصیحت کې وینه د خیر تاسو سره منډه والو وې د دې څه مطلب واشي منډه نه وایي د صفت په نن سبا ډیر مسلمانانو کې نشته کم چې د مکی په مشرکانو کې وو مطعم ته لیټم کې پته ده چې دې سړی د پیغمبر سره بیعت کړي زما په وجلو باندې اب کیم دی کړي او بیا موږ پرې دې زولې چې دې سړی موږ سره خکړي دې سبراشي په سیرت کې ډیر واقعات به تاسو وینئ چې دې مشرکانو ته مکمل او شهید په مسلمانانو باندې حمله یا په یو مسلمان هغه پرې خو دې یو خېګړې دلاس چې هغه سره کړي یا د لوز دلاسه ویده ته ما ویلو چې تاسو بسنه یم دا شغو بخپل لوزونو باندې ګره پاخه خلک ډیرو چت صفاتو د مکی په مشرکانو کې او تاسو سم دا خبره ذکر کړې و چې الله په دې ټول دنیا کې دغه زی غوړه کو دا قوم غوړه کو نو په دې قوم کې چت صفاتو ځکه دا قوم غوړه کړي پیغمبر په بل قوم کې ورینه را لې خدا قریش چې غوړه کړی دی مکی والا نو په دې قریشو کې خصيفات سره د بدو صفات بد صفات خو به لازم وي چې جاهلیت خدای سره به خصيفات وو یو خصيفت پکې داو چې خبرې وسره وکړو هغه به نه یاره چې دا صفت نن سبا په ډیرو مسلمانانو کې نشته چې تو سره خو کې هغه تیری او چې تاسو سره وکینه په قبر کې به کېد خو بیا به یادې ایو وخت کې امام د سره منډه والو یو وخت امام د سره دا چل کړو یادول خو خندې خو یاد به کو اول دي شو یادول خندې خو یاد به کو نه چرته د معمولی منډه بولې هغه یاد کې بده یادول باندې هغه څه تباکی
دا خبره تاسو بار بار کوم چې څوک د سره خو کې هغه یې رومه او چې چا سره خو کې نو هغه یې روا چې بالکل د یادوم نه چې چا سره سخه کړي او چې تا نه چې تیر نشي ګوره چې چا در سره خه کړي نو دې بد شو د چا د لاسه مطعم د لاسه هغه نه سړی ته بس نه وای په دې منځ کې مدینه والا خبر شو چې زموږ یو سړی نیولې ناغوی را واپس سورلی را واپس کړي چې ته پوس کو د خپل مرګري چې را واپس شنو مخله ولې اوره سعد بن عباده رضی الله عنه نو دغه شان چې ټول قوم مدینه ته روغ رمټ را ورسید دا غدوین بیعت ته بیعت العقبه الثانيه او ديته ولکیږي په سیرت کې بیعت العقبه الكبرى دو بیعتونه دي کنه په دوه کې لوی کم یو دی د دویم بیعت دا غټ بیعت او لوی بیعت سبحان الله د دې کسانو سره بیعت شو چې تاسو به دوی سیرت ویني چې څنګه دوی د رسول سم دفاع کړي څنګه دوی رسول سلام خپل ځان ته نږدې کړي څنګه دوی رسول سم ته ویلي دي په ډیرو موقعو کې یا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت یا رسول الله دغه زموږ مالونه ادم کورونه ادم زموږ کې سدي خو هغه ته اخلو چې سدي نه خو هغه پرېدا الله دا قوم غوړه کړو د خپل پیغمبر د ملګرتیا لپاره ذکر اوس حدیث کې وی حب الانصار من الايمان د انصار سره محبت د ایمان نه خدا وبغض الانصار او د انصار سره بغض بزړه کې ساتل د منافقت نه خدا رسول سلام وی څوک چې ما سره محبت کوي هغه د انصار سره محبت کوي او د چا چې د دوی سره نه لګي نو په حقیقت کې زما سره وینه لګي دې چې قوم سره به څنګه محبت نکي چې هغه دومره قربانيان ورکړي د دینه بعد د هجرت ابتدا وشو ابتدا رسه د هجرت سبحان الله د ناشنا واقع په سیرت کې راغلی ناشنا حادثه واقع د هجرت یعنی معمولی واقع نه ځکه چې دور پورا بدل شوی د مکی نه ست وړېدو مدني دور ته مخې ته یو بل سیرت شروع کېدو والده دا اوس پر خو موږ دا وریدو کنه پلاني ځکه زیاته او کو پلاني ځکه مسلمانانو ته دا اوس بته د اسلام د ازمریانو سیرت ووري چاوي شي چل کړي پورا دور بدل شو دیار لسکاله رسول صلی الله علیه وسلم تیر کړی دی اوس لسو کالو سیرت ووره وسیرت د زور وسیرت د بادرۍ د شجاعت واقعات د جنگونو سیرت د غزواتو سیرت د احکام سیرت د عبادات سیرت اوس بداوي مکه کې مسلمانان کمزور او کمزوري وخت کې چې کله مسلمانانو باندې دي اوقات راشي لکه څنګه چې په مکه کې نو دې سیستم کې اسلام ته تداوی چې سمکه مطلب د کفارو خلاف نه وسی او د داخل کو خبرې نه دي کوم چې کور کې مفتیان دي کورنی مفتیان دي تبه چې دا چې د مجاهدینو غټ کمانډر دی فتوی چې د وګوره فتو ماشين دا مسلمانانو له پکارو چې دي شکړه مسلمانانو ته د سیرت راواله د دیار لسکاله د مکه ده دی پیغمبر ته مونږ ته دي شوی چې تعالی دي شو پکارو دي صحابه کرامو ته مونږ دي شوی چې تاسو له دي شي پکارو د پیغمبر په سجده کې پروت ته داغه په ملا باندې داغه په سټ باندې د وخانو ګندګي چې صحابه کرام سنوي ته به د صحابه کرامو ته داخې چې تاسو کې غیرت پکارو چې را پاسېدلې وي ها دوی ته خیدا چې کوم دي دوی د بدغه صحابه کرامو اعتراض کوي ته به دی پیغمبر ته دوی چې مسلمانان ستاسو په مخ کې وجلې کیدو تابو تصریف دوی چې صبر کوي نه سیرت د دوه قسمه چې دی د دې لپاره چې مسلمانانو تاسو خپل حالات ته ګورئ که حالات هم دي چې لکه څنګه چې په مکه کې نو بیا هغه شان گزاره کوي څنګه چې الته مسلمانانو کوله که حالات هم دي چې لکه څنګه چې مدینه کې نو بیا هغه شان
کار کوي څنګه چې په مدینه کې صحابه کرامو کړي دا نه چې تاثیر مدني دور رانیولې او هغه مکی ده نه يرشه یا دې صرف مکی دور رانیولې او مدني ده نه يرشه د دوه زیاته کې بلکې تبع اوقات ته ګوره حالات ته ګوره او بیا به فیصله کوي ډیر کسان خصوصا د سیرت په دې مسله کې نه دي خبر د رسول سم د سیرت نه دغه معاملات تاسو به وینئ د دشمن سره دغه څنګه معاملات دي چې زمونږ د معاملات د مسلمانانو سره نشته تاسو به وینئ چې رسول سلام خپل ملګرو ته دا وایي پر روان مدني سیرت کې زی په زی وته وی ګوره د کافرانو ماشومان بنو وجنی زی په زی وته وی د کافرانو زنانه بنو وجنی دا غوی راهبان دا غوی کنيسه دا غوی ګرځي بنو رانه وی زی په زی وته دا خبره کوي او زمونږ مسلمانان او مسلمانانو باندې حمله جهاد د چا خلاف دی د مسلمانانو خلاف جهاد زلت یقیني هم 100% نه 200% چې دا جاهل د رسول سم د سیرت نه نه خبر مسلمانان يرول پغوی کې دماکي کول بی ګناه وجل تکم دین دی او کم دین دا خو له دی پیغمبر چې دا کار کړي دی پیغمبر چې په مکه کې یو صحابي ته ویلي چې ته خود کا شاملو کا نه دی ویلي وته ته پته چې نقصان بډيري فائدہ لګی دا او نقصان څه دی نقصان ډیر دی د سیرت چې تاسو اوري صرف اسی دا نه چې خونتي واخلې موږ واورېدو نه د سیرت واوري ازده کوي چې دی پیغمبر څه کړی دی او څه نه دی کړی نو د هجرت تا واقعا تاریخ بدل شوی دی زینه د مسلمانانو یو نوې تاریخ د مسلمانانو شروع شوی دینه مخکې چې هجرت د مسلې ته موږ ورکو شو د ایت ساتي چې هجرت دې ځکه مراد هغه هجرت ته چې مسلمانانو د مکې نه مدینه ته کړه او عام معنی د هجرت ته الهجرة یا الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام د دار کفر نتل چرته دار اسلام او به هجرت په دوه قسمه د علماو ذکر کړي یو هجرت په معنی تختیده امام قرطبي رحمه الله د دې شپږ قسمه ذکر کړي سو قسمه شپږ قسمه هجرت ته چې تختیده بکی دي یعنی انسان لاړوت ناولنې هجرت اولنې قسم تختیده د دار الكفر نه دار الاسلام ته لکه څنګه چې چاوکو صحابه کرام او رسول صلی الله علیه وسلم رسول سلام دا خبره کړې چې لا هجرت بعد الفتح یو حدیث کې دي سره دي وی هجرت نشتی د مکه د فتح نه بعد دا مطلب نه لري هغه کسان به دا مطلب راو بس کوم کور کې چیزان سره د حدیثونو ترجمه خو دي او فتوی لګي نن سبا یو بل مصیبت راوته لایو ویډیو سچې دې زړه غواړي کوي ځان ته به دغه خو دی دا موبایل د امت بغټو مسلو کې به دا مفتی سیب لګي چې څوک نه نوم پیژني نه خاندان پیژني نه اصل نسل پیژني بره عنوان ورکړي د امت بسکی خدتم 1500 کسان ناشنا خبره ده مفتی صاحب جزاک الله مفتی صاحب بارک الله لکه اول خو ګورې لا سړی څه دی څوک دی بلغه جا خچینن سباره وته ده هر سړی سیاستدان دی خصوصا د افغانستان او د پاکستان په دې مسله کې لایو ویډیو وشتاټي د افغانستان او د پاکستان بس کی لیدلم دي کنه ابلوز به یو کس ولیدو به موږ هغه ویډیو کلیک کړه سلورنی می ګنټي ویډیو کړه په دې موضوع باندې چې افغانستان غوړې کا پاکستان غوړې دې طرف هم کنځري دا طرف هم کنځري او دا سیاستدان سیم چې د کمره کې دند نهشته او بل څه کاری نشته چې د کارماري نه چې کارمارني بیروزګار نه شي غوسه کوي کنه دې دا چل شروع کړي مشهور به مشي لګي او ویډیو هم چلی او کار روان دي مسلمانانو منځ کې جنگوا دا
نن سبا دی فیسبوک دا جاخه جوړه کړي لایو ویډیو ډوډۍ ته بناسي لایو ویډیو به شته ټکړي ډوډۍ ګاډي کې چې رواني لایو ویډیو پلاني سي رواني انورو ته شروع ځان چې رواني چې کله څنګه مزدوري وکړي دا غیر لایو ویډیو دا هر شي مخکې به تصویر چلی اوس تصویرانو قصه ختمه شوې ده اوس دا لایو ویډیو کوه معمولی بس زړه دې لګلو پړسیږي یو واته منټه ویډیو چلاوه او سجدي زړه غواړي هغه کوه الله په قران کې سوې ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله إذا غوږ او دا سترګه او دا جبه او دا زړه ګوري د هر څه به تاسو کوم تاسو ویلي سیدنی دی ویلي تاسو ورېدلی سیدنی دی ورېدلی سیدی بیانول خلقوت زرت دا الله په ذات قسم خورمه کچرته ما د شي ضرورت نه ویلې درې دي د خپل قوم دی علم ته او علما ډیر وې نو چرته ز د شي بیانونه او د شي درسونه د ما نه کول چې هر ورځ درس کومه او د شي خبره کول نه بکر حکومت بدی چې تاسو ته مسله بیان کوم چې دا هم مسله د منځنه مخ کې منځنه بعد چې کله سنتو کوم سنتو نه باز در شروع کوم نو په دې سجده کې زده دعاګانې غواړم په اړ یو سجده کې چې الله زوس خبرې کوم د دین مبارک خدای حق ویلو توفیق راکا چرته زما د خلین دي خبره ونه باسي چې هغه دین خلاف غټه زموري ده کومه پروز به تاسو کې یو د هر سړي فیسبوک سٹارټ کړي راو چې څه بکیو ما خبره څه کوله هجرت ختم شوه او هجرت ختم نشي هجرت نشته نه علماء ته رجوع کعبه ته معنا بیان کی مطلب دې چې لا هجرت بعد الفتح د مکې د فتح نو ورسته دسی حالات به ناراضي چې مسلمانان به د مکې نه هجرت کوي دا مطلب دی نور خو هجرت خو د قیامت پورې پاتې دی خو دسی حالات به ناراضي سبحان الله پیغمبر دا خو خبره کوي وحیده وسه پوری دي چې نشوي دی او نه به د قیامت پوری وشي چې مسلمانان به مکه پوری دی او هجرت به کوي دي چې نشي کېږي او باغ ټیم کې بدی کړی دی چې مجبور شو دا ولنې قسم دی دویم قسم هجرت کول دی یو دي چې زمکه نه وته چې الته بدعات ډيري اسلام شتي حکم یو اسلام دی د ځان نه جوړ شوی اسلام دی دي چې غریب کم طرف ته ګوري خیته ګسته مخه ته شاته ټول بدعات او خرافات او دي زنه د هجرت کو لاړ دي چې زمکه ته چې الته خلک د رسول سم په طریقه عمل کوي دریم قسم دی زمکه نه تختیده چې الته حرام کاروبار حرام مالونه حرام تجارتونه ډیر او دي چې زمکه ته تل چې الته حلال او پاک رزق ملاوي سلورم قسم یو دیشي ملک یو دیشي زمکه چې التستا بدن ته نقصان رسی خلک دي تنګي او دا غزینه تلل شي دیشي زیته چې التری سوک نه تنګي لکه دا د مسلمانانو مکې نه چې هجرت کړي دا خبره بکین دن نه راغله کافرانو به تنګول کړي جسم ته به نقصان رسو پنځم قسم یو ملک دی پای کې بیماریاں ډېری دي موسم دا ملک دي سي دي د دې ملک ته چې الته دا قسم بیماریاں نه موسم دا غي خموسمي نو دی پنځم قسم شو شپږم قسم د یو علاقین تختید هجرت کول په دې چې مال د سر خلق نه پری استعمال ته نقصان رسي نو شریعت خو مونږ ته دا ویل چې د خپل مالو حفاظت کوي نو د مال د حفاظت لپاره دغه ځینې شو لاړو وته د یو قسمه امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی دی او نور تفصیل لبګی نه شو کله چې را دویم بیعت شو بیعت العقبه او رسول الله سلام کامیاب شو په دې کې چې د مسلمانانو یو غټ ټولګي جوړ شو او رسول الله سلام مطمئن شو چې دوی زما دفاع لپاره سړي تیار دي
حدیث کې هجرت مطلب دا دی هر څه قربانول. د هجرت مطلب دی لن تعریف دا دی هر څه قربانول. او د دې صحابه کرامو کړی. دلته یو فائدې ذکر کوم ګوره. دا خبره یاد ساته مسلمانانه زمونږ سره چې کوم قیمتي شی دی زموږ د عقیده ده. دې عقیده په مخ کې ملکونه ټینګي. دې صحابه کرامو د عقیده د بچ کولو لپاره هغه زمکه پرې خو د بکم باندې چې پیدا شي او هغه زمکه پرې خو د چې هغه کې دوی جیدادونه او د دوی بچي د دوی خزي غار سره پرې خو د سره لپاره عقیده لپاره دلیل په دې باندې چې مسلمان سره قیمتي شي چې هغه سره هغه د دین او عقیده ده. د دې د حفاظت لپاره موږ هر څه کولای شو او هر قرباني ورکول ته به تیار. بلدا چې دا قربانیان چې دیني ورکړي نو کار مخې ته نشي. دي صحابه کرامو کورونه پرې خو دي ملک پرې خو دي. رسول سم چې کله راوته ان شاء الله دا پر روان درس کې بیانو د رسول سم د وته دا واقعا نو بسترو کې غټ غټ وخ کې راغلي او مکی ته کتوې ډیر د باندې مېنې موي او ډیر مې خوخه خو کوستا دی اوسیدونکو زنويسته دي زنه. دا قرباني رسول سم ورک د دین د پاره زمونه کې قرباني چې دا اتکاله او نه کاله سوال له سوال د سره پاره او ریال او ډالر د پاره هغه جدا دي. دا هغه د دین د پاره هر څه قربان کړي. تاسو به واقع ووري ان شاء الله تنن بیانوم د صہیب رضی الله عنه څنګه وته د مکین الله سور کړو دی ویلا الله سوی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي دي دغ مؤمنانو اسمه مولي جزاء ده اسمه مولي بدل ده د دوی د قربانیانو په بدله کې الله وی لقد رضي الله زرازی مددوینا فعلم ما في قلوبهم الله ته پتو چې دوی په زړونو کې سړي فانزل السكينه عليهم الله سکینت او اطمینان او سکون د دوی په زړونو کې نازل کړه. د کار ګوره بغیر د اطمینان او سکون نه کیږي. ورکړو الله دنیا ولم ورکړه او آخرت ولم ورکو. الله سوی واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. الله ډیر غنیمتونه دوی په انتظار کې مالونه او عزتونه قدر او مقام هر سره دوی په انتظار کې خو دوی ته پته نشته. دې کې او فائدہ د ذکر کما خپل کار کوي مسلمانه د دین خدمت کوي نتیجه پرې د الله ته نتیجه چا ته پرې ده الله ته. صحابه کرام اوتو د مکینه ته پوښتنه د نتیجه کړي نه ظاهر خو دې چې کمزوري دي. یوم را لغه چې یا رسول الله ان دې کور نه مخلاصه د غزمکه پاتې و د یوسو میټر دینه مخلاصه اوس د مور پلار بچي خاندان دا بس خط نه یوم را نه دي شي ونه رسول سم چې اجازه ورکو هر یو روان دي. ناشنا واقعات په دغه وخت کې راغلي کړي چې رسول سم اجازه ورکو او پای کې یو واقعه ده ابو سلمہ رضی الله عنه خاوند چا ام سلمہ رضی الله عنها دا اولنې انسانو چې هجرت لوته چې څنګه اجازه ملو شو ګل د سامان ومان تیار بلکې د بیعت عقبه د غټ بیعت چې د دینه مخکې وته روان شو خزه وسره ام سلمہ او د یو زوی وغه وسره نه دغه خزي خاندان روته ټول وته ابو سلمہ لاري ولا بند کړه وي ته حضور په موږ باندې ځکه چې خاندان دی بل خاندان دی خو زموږ د جنې
تا ته ولي پریدو چې ته بوزو چې چرته بوزي ګرځې به ته څه معمولی خبره خزه ته منک ابو سلمہ رضی الله عنه چې کوم خاندان هغه را ګرم شو او د دې پر نه را ګرم شي اسلام د پاره د چې زمونږ د سړی بي عزتي وکړه را پاسې دوته وی کتا سو د خپل جنې اخلي ویلې واپس خدا ابو سلمہ چې کم زوی دی د زمنګ سره یې او په دې الک باندې غټ جنگ شو خو هغه زوی ته د ابو سلمہ خاندان واغست او ام سلمہ خپل خاندان ته لاړه ابو سلمہ رضی الله عنه سیرت غزي وانطلق ابو سلمہ وحده الى المدينه يواز روان شو مدینه یک یواز خپل سورلی باندې سور روان کله چې ابو سلمہ لاړ نو ام سلمہ رضی الله عنها دبر وتروز انا ابطح لاقيت سحر کې بروته او ناس ته جړل به ما خامه پور یو کال باغې باندې دي چې تیر شو یو کال اخاون به یادونه غزوه به یاد نو په جړا وشو نو چې یو کس به تیر شوی دی چې دوی به خپلوانو زړه به سوزیدلې راغی خپل قوم را جمع کوي تاسو څه ظلم کوي دا غریب دا مسکینه خزه دغه کې ناس زین مار سار ما خاون پوری جاړي فرقتم بينها وبين زوجها وولدها د خاونم جدا کړه د زوینم جدا کړه او چې سیدی ته دا خبره کې اجازه ته ورکو کوی زب خپل خاون پس لاړه غزوی رواغستو د ابو سلمہ خاندان او روانه شو یوازي روانه شو او زوی وسرم دی دیسی ایمان او دیسی غیرت او دیسی جذبه به څوک پیدا کی پیدا وکینن سبا ځوانانو کې نشته پاتې لا خزه وليس معها احد من خلق الله دا الله بمخلوقاته کې ليس څوک نو سوا د زوین نو دي تنعیم علاقه ورسیده دا اوس چې داخله کې حرام تړي دا مکی والا یا بل عمره څوک کوي الته سره عثمان بن طلحه ابن ابي طلحه ميلاوش وته ته چرته زی وې زم مدینه ته خپل قصه ته ټوله بیان کړه ناغه چې وکتونه دا خو زنانه دی وای سفر بسنګ کې نوې زی رسوم ورته تقریبا 500 کیلومتر سفر دی ګوره د دې رسي دومره خصيفات به وګړي د جاهلیت په دور کې وګوري د زنانه حفاظت د زنانه مسلمانه که هر یو د زنانه نن سبا د صفاتو په ډیرو مسلمانانو کې نشته د گاونډي خزه د گاونډي چې دیو باره کې سخت وعید راغلی خزو ته پردو خزو ته کته په غلطه اراده په غلط سود او سلین جوړول دا خو حرام دي مطلق خو د گاونډي خزه بیا د دې غټ حق ته نن سبا د شي واقعات چې د گاونډي خزه غریب په امن کې نه ده د گاونډي نه دیو سره روان شو کله چې قباته ورسید قباته او د مدینه د کورونه ښکار شو لري وته وی زوجك في هذه القريه سخون دي کلی درغله زورننوز على بركه الله ده الله ببرکت سره او غتلال مکی ته واپس ده واقعه په خشي او په دغه ورځو کې ابو سلمہ رضی د هجرت واقعه ورخزه پرې خو زویم پرې خو مکه پرې خو دا کورم پرې خو خاندان پرې خو یک یوازې ده اخذ بشي به ورستره له زوی په سمرا صہیب رضی الله عنه ناشنا واقعه چې کله هجرت کو د کافرانو په سرالو قریش والا وی صہیب وي ته چې کله راغله وي زمو خواله نو د بهر نه راغله مکه هونو صہیب شي د کوم ځای رومي وی صہیب ته چې راغله غریب او فقیر انسان دی مال دې ډیر شو خلکو پیژندې نن ته وزي سره د مال او سره د هر څه په الله دې زموږ قسم ته زموږ نه وځي ګورو سازور او د یو سړی
او دا غرغ زورور خلق دي او قبيلي دي ناغوت چې د پتوري چې بزور خودوي سره نه کی وته بل خبره به اتفاق وکړي سه کزه تاسو له خپل ټول مال درکم به مې پری دی او پری دی ټول مال د الف نه دی یا پورې ټول ولا ورکو او دغه شهر ووت مدینه ته چې کله ورسید نه یسو سره رسول الله د پته ولګی چې صہیب ارسه پر خو دی مکه کې وی صہیب سناشنه تجارت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجارت ولا کې مو خو تجارت دي ته چې صہیب مال ډیر شي خو صہیب اصل کې د تجارت ته چا سره وکړو د الله سبحانه وتعالى سره وکړو اما علی خپل ورکو الله لو کور او هر څه قربان سب دې لپاره چې د مدینه ته ورسی عمر بن الخطاب رضی الله عنه او عياش بن ابي ربيعه وهشام بن العاص بن وائل دي دریوانو یو ځای ټاکلو چې دا غزینه به سحر وځو او عمر بن الخطاب رضی الله عنه دام کړو چې د ټول مسلمانانو په پټ پټ وته اغلار د کعبه خو کې اعلان وکړ قریش والو زما پلاني ټیم باندې وزما په پلاني لاره که څوک بچی یتیمانان کول غواړي او خپل مور بوره کول غواړي او خزه کونډول غواړي په مال اجر شي مخیر نو د سره عیاش او هشام دیو سرم دغه کو زی کې خو دوی چې دی جنب سحر نو عمرو او عیاش عمر او عیاش رضی الله عنهما دوی ملاو شو او هشام پاتې شو د دوه هجرت چې کلو کو دوی ناشنا واقعه ده دوه روان شو د مدینه په لار باندې قباء ته ورسید قباء ته چې دوی ورسید نو ابو جهل لاغه او حارث راغه په عیاش پسې او دا دریوانه د یوې مور بچی پلانانی سړي جدا دي امور یوال ابو جهل راغه او حارث راغه چرالو نو تی عیاش ته خو راغله خمور دی قسم خړلې چې سر بچته منګز نه کی او سوري ته بنه کینی چې سو پوری ته نه لیدل نو موږ ستاسو مور باندې سره سوځي ته دې کارو کې چې موږ سره واپس لاړ شي عمر راوته وی عیاش ماته دې ځخکاری چې دوی بل څه چل جوړ کړي زما نه به ته دوی په الله می دې قسم عمر بن خطاب وته وی چې کله سپګو تنګ کړي به سر خمنګځي او چې د مکی د نوري وې کنه نبی د څنګه سوري ته نه کینی دا وکینه وته دوی سره مزه وګ هغه نه زم ځکه چې دلته دوا د غرونم دي بل مور ته د کړي نو مور خو ډیره ګرانې سړي او زما مور قسم خورلې نو چې قسمي پوره شي عمر وته اما اذا قد فعلت ما فعلت به چې سکه کوه خو دې ذکرو کې چې زما د سورلې واره زما سره چې کوم اوخه دا واله دا ډیره تیزه ده او د دې د املا د دې د شام پر دین مکوزي کسه پته ته ولګي چې قوم د سره صدوقه کوي نو د دې سورلې د لاسه ته بچي کې دا ډیره تیزه ده هغه سي ادوانه وسره موت ابو جهل او بل څوک ته حارث لګلاري چې ولنو ابو جهل وته وی روروي زماده سورلې څخه کمزوري ونته کیده کزه تاسو رشاته کینه مل خنه ده او شهید راځو تا ته وسوي دا خو سفر دی او زه به وکړم چې تاسو سورلې کمزوري ما سره کې هغه د سره شاته سور نو سوري دوه پر خو خو درې اور کوزيږي به چې بل وته خو دې څه نشي خته نه د چې څنګه دا خو درو او را کوزيدو به دې دوه ورو وېته او مکی ته ورننه وستو د ورځي او به وته مکی والو د خپل قمقلانو سره دا کارو کوي کوم چې موږ د خپل قمقل سره وکړو د مګرا وستو د یو بدري واقعي اگر کومه تاسو مخ کې مسلمانانو سره کوم زیاتی شي پای کې ما بعض واقعي د دې وخت بیان کړی چې هجرت کې روسه ظلم شو
امام بخاری رحمه الله دا روایت راوړی خو مسلمانان خو وته او رسول سلام په انتظار دي چې ماته بکله اجازت ملوي. امام بخاری دا روایت راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته دا وی ماته الله یو علاقه خو ولیدا چې بایګي کجوري ډیری دي او دو طرفونو ته کالجن زمکه ده، اشاره کوم طرف ته ده؟ مدینی طرف ته ده. الته تاسو زی د حبشه کې چې کوم مسلمانان پاتې شي وغم لاړو مدینه ته، د مکی د املاړو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځان تیار کړ، سورلی رويست روانو رسول الله تعالی علی رسل څه او تی یا رسول الله زما هجرت کوم د مسلمانانو سره. رسول الله تعالی صبر وکړ، الله مال اجازه راکړي. ابو بکر صدیق ته وهل ترجو ذلك بابي انت، زما پلار دی پتا قربان یا رسول الله سره امید دشتي چې الله به اجازه راکړي. او الله اجازه راکړي. ابو بکر صدیق رن مسکیش او خوشاله شو. دو سورلی بیا تیاری ساتلی او دوی له قیمتي واخره وړو سلور میشتي ساتلی وي. سلور میشتي دو سورلی اس نه به سوریدو اسم نه کو، صرف اور خوراک راوړو، مزیدار خوراک چې دا سفر به مونږ برابر وکړو. او رسول صلی الله علیه وسلم په ټول مسلمانانو کې دې پرېخو د دې ته ونځي ته پاتې شه د نور پرېخو د رسول صلی الله علیه وسلم په د باندې یقین دی چې د څنګه انسان دی. اوس که څوک را پاسي او په عمر بن خطاب رضی الله عنه باندې جرح کوي، په ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې والعیاذ بالله ندیسی سپید غافی اسمان ته. رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته تصبر وکړ، وسید یا رسول الله صبر وکم چې یو ځای دا خو چې الله مال دا ورز راکړ. مشرکانو د کله پته ولګی دا چې دا خو غالبا مسلمانان ووت، ماشومانانی وستو، مالونه یې ویړو، اوس او خزرج ته ورسېدو. په هغوی باندې یو داسې مصیبت راغی چې داسې مصیبت به د مخکې نه راغلی. ځکه چې هغو ته پته ده که دا پیغمبر زموږ نه ووتو نو دله الله دومره پوهه ورکړې ده او دومره صلاحیت چې دی به یو غټ ملک قایم کړي، یو غټ جماعت به قایم کړي، زموږ د هر څه به دړې وړې کړي. هلته خو دوی پېژندو رسول صلی الله علیه وسلم، ځکه چې د دوی نه دی او په دوی کې لوی شوی چې دا سړی په مکه کې دومره کار کوي او دومره ملګري پیدا کړو نو چې د مدینې ته لاړ شي او اوس او خزرج د شاته ودرېږي او دته پوره ځمکه او ملک او علاقه ته ملاوي شي، نو بیا خو دې مونږ یې نشو ټینګولی. د دې سړي څه علاج پکار دی. بله دا چې زمون خو ټول تجارت چې کم روان دی هغه د مدینې په لار دی، نو که دغه خلک زمونږ دشمنۍ ته ودرېدو نو زمونږ تجارت ټول ختم شو. او دوی سره دا غموم دی، د تجارت غموم دی. نو دا غموم دی که سوال دوی به مونږ باندې حمله وکړي. وی چې کینو په دارالندوه کې پارلیمنت چې وته وي، پارلیمنت قریش کې نو مشرانو او په دې پارلیمنت کې او برلمان کې ټول راجم شو مشران او د ورځ و د جمعرات د سفر میاشوا شپږشتم سفر او د جمعرات ورځ دوی راجم شو. تقریبا 2.5 میاشتې بعد د بیعت العقبه الکبرى نه 2.5 میاشتې بعد په دارالندوه کې راجم شو. وختي خطرناک اجتماع د مشرکینو په منځ کې د قریش مشرانو په منځ کې غداد. او په دې کې غټه موضوع دا و د څه قرارداد پاس کول غواړي چې دا سړی به څنګه ټینګو دی، به څنګه ختمو چې دې زمونږ نه ونه وځي. د دې لپاره ټول راجمع شي او په دې کې و کسان و د هر قوم نه مشر راغلی. پارلیمنت کې کوم مشران کینی کړي کشران خو نه شرات. نو په دې کې ټول غټ مشر ابو جهل ناس، ابو جهل د بنو مخزوم قبیله د طرف نه ناس، دویم پکې جبیر ابن مطعم او طعیم ابن عدی او حارث ابن عامر د بنو نوفل د خاندان نه ناس، او دریم شیبه او عتبه د ربیعه زامن د دوا او ابو سفیان، دریم د درې کسان د بنو عبد شمس خاندان د طرف نه ناس، سلورم النضر ابن الحارث
داغه کس ته هغه ملک صد مخکې وی کنه چې رسول سم په شا باندې ګندګي و چولا ده النضر ابن الحارث د بنو عبد الدار د طرف نه ناس بيزم ابو البختر ابن هشام او زمع ابن الاسود او حكيم ابن حزام د بنو اسد د خاندان نه ناس او شپغم نبي او منبه د حجاج زامن د بنو سهم د طرف نه ناس او اميه بن خلف د بنو جمح د خاندان د طرف نه ناس ټول مشران دي او دا پارلیمنت د رسول سم خلاف ناست قرارداد دا پاس کول غواړي چې دا سړی به وجنو څنګه دی به بندو څنګه وخی وټا کو راجم شو ټول مشران ابلیس عمره شیطان دی بوډا انسان په شکل کې او ور وټا کو چې دی ور کولو کوی منی شیخ سوکی بوډا هغه ته زغره غلم د نجد طرف نه د علاقه ته یاد کړ نجد طرف نه غلم موریدلی تاسو چې تاسو پارلیمنت او مشوره کوي نو کومه په کې کینو نو زما مشورم څه بدل نه ده تجربه علی عمر می ډیر دی نو سید کینه موږ کیناستو وګدا مناقشه وشو سبق او سبنکو به وی اخرنه حل وخای په دې باندې کار نه کیږي کومه خبرې چې مونږ کو ابو الاسود پاسد وی زما سره یو حل هغه ته زب بیان کما او ته بیان وی دې څه کار کو چې دې شړو د خپل ملک نه د خپل بچونه د خپل خاندانونو نه ولا نبالي اين الذهب او زموږ څه کار چې هر ځای تجیزي دي خپل مرزي او چې دې لړ شي زموږ حالت برابر شي بیا به زوړ حالت تر واپس شو الشيخ النجدي نجد چې کوم بوډا ناس هغه لا والله ما هذا لكم برأي دا خپل شي خدای راي زمانه ده خو هغه ته ویلي ټول وته ویل دا سړي خوږی خبرې ته سنې دی ورېدلی هغه ورېدلی دې چې کوم قران دې چې قران وایي دا غي څومره اثر دی تاسو معلوم دی کنه هغه مونږ ته معلوم دی نو چې دې بل زی ته لاړ خدای ټول دنیا د سره ملګری کیږي چې سباله د باندې عملو کی تاسو سره وسه پاتې دا خودمره خوږی خبرې دي په معمولی وخت کې د خلک متاثر کوي دا د عرب د قومونو او د عجم د قومونو ټول د ملګری شي په یو ځای د باندې عملو کی تاسو سره سدي پر خوده غوړې او دا خبره خو سوچ ده ابو البختری پاسید ویزه خبرو کوم غوي ته وای که تاسو سره مشورې ویزه خدای مې چې اوس پنو او په زنجیرونو کې به وتړو دروازه وبس بند او بس پروتي لکه څنګه چې شعرا شاعران دنه مخ کې مړ شي دي د مړ شي مرګ به پیرایش د سره به نه وبس الشيخ النجدي نجد چې کوم بوډا واغوي لا والله ما هذا لكم برأي دا رأي برابر نه داو زپ نه مطمئن هغه ته وی کله چې تاسو دې بند کړي او وی تړي د ملګری به خبري کنه به خبري هغه خبري به نو بیا به دا کوشش د زره وستوي دا ملګری بوله به تاسو راټینګ کړي دې سره به مقابله وکړي او تاسو ځاګه خړې راکړه خبر جذبه کې راولای خبر جوش کې راولای کنه ویسو پارلیمنت کې دوانه قرارداد چې کوم مخکې شوی دا غدوانه څه شو ارچ ته صحیح نه دی وای دا واپس کی خانو سوکو ابو جهل پاسه ټولو کې غټ مجرم چې د مشهور په ابو الحکم باندې ابو جهل بوته چاوي دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي ابو الحکم د فیصلو پلار او ډیرو خيار انسان پاسه زبا والله ان لي فيه رايا ما سره دي سره دي چې تاسو ذهن کې نه راځي هغه ته ابو الحکم ته وای سره وي زه خو دا وایم چې مونږ چې څومره خاندانونه راجمع شوي یو په هر خاندان کې به یو زورور ځوان ورکو چې هغه خزوروري د باډۍ نه او زوروري د نسب نه او بیا به ټی موټا کو دغه سړي باندې په یو ځای باندې حمله وکړو نو دې به ملکو سباله کې بیا د قبيله را پاسي نو د چا نو بدل اخلي
هغه په ټول خاندانونه شریک شوي د په وجلو کې نه چې ټول شریک شوي دي د ټول سره غوډي مقابله نشي کولای مړ به کو قصه به ختم شي دا څه خبره ده تړویو د ملک نه شړو دا څه خبره نشي خو راځي چې مړی د نجد بوډاوي چې القول ما قال الرجل خبرم دا خبره ده کوم چې دې سړی وکړه هذا الرأي الذي لا أرى غيره هم دغه رأي ده د دین علاوه بل رأي ماته نخکاری د مکی پارلیمنت او دارالندوه کې دا خبره پاشوا چې ټول به په شریکه په د باندې سکو حمله کوو الله سبحانه وتعالى په سورۃ الانفال کې دی واقعي ته ګوره اشاره کړې ده وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ الله وکړي چې کافرانو چلونه جوړول او راجم شیو ليثبتوك چې تا وتړي او يقتلوك یا دې مړکی او يخرجوك یا دې د ملک نه وشړي الله سوي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله دین چل جوړو مام چل جوړو خو الله خچل جوړون کړي دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی د منځ نه څنګه راووت تاسو به ته حیران شي خدا واقعا د روان درسته پری چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم لاړ ابو بکر صدیق ته وی چې ځان تیاروا د شپې بوزو او هغه شپې له سچل شیو او بهر د ټولو قبیلو د کم چې ناس ته د یو یو کس ولاړو د رسول سم د وجر د پر الله څنګه بچ دا غوی په منځ کې څنګه غوت او ابوبکر صدیق بیا د غسر ملګری شو او سبحان الله بیا د هجرت لاري واقعا یو ایمانی واقعا یو ناشنا واقعا هغه ان شاء الله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د پیغمبر په نقش قدم روان شو الله سبحانه وتعالى څنګه چې موږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړیو دغه شان د الله سبحانه وتعالى موږ په جنت الفردوس کې ټول الله دې موږ یو ځای کې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين